او دا مسایل د اسلام او د دین مسایل به د پاکستان پورې تړه د بل نه پوي ده چې په هوی دلته زموږ دیني علما ست سپینګیره علما د بلخ کې ناز ده په فرا کې ناز ده په هرات کې ناز ده په منابرو کې په مدارسو کې په دینی بخښونو کې دغه نو مشوره موږ د کوم بهرني هواد نه علما نه راغواړو نو ست سپینګیره علما د پاکستان لاس پوسه بوله هغه دینی کتابونه فقه اسلامي د امام ابو حنیفه رحمه الله کتابونه دي او دغه تجویزونه دي دغه فقهي قاعده دي داسې د نور فقهاو او یا هغه حدیث شریف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث او اقوال دي یا قران کریم چې 1400 کال مخکې نازل شوی هغه باندې موږ یو قانون تطبیقو جوړو سیستم جوړو دا هغه ځای پاکستان بول نه دا څنګه لري او خدای لري بیچاره په صورت موږ د دې هیواد لپاره لوی قرباني ورکړي دا قرباني دی یو هدف معنوي هدف لپاره و دلته مصر ده بل کوم هیواد دلته هغه خلک وسیږي چې د قانون لپاره ډیر ستړیا غل 2 میلیونه موږ انسانان شهیدان شوي د هدف لپاره نو بنا ان موږ نسکوي دا هدف مقدر فلوړه به تمام موږ نسکوي چې د دې هدف نتیر بلا شک چې مصر کې اسلام هغه رقم په سیاسي چوکاټ کې نه د تطبیق لکه څنګه شریعت وایي لکه څنګه په د ازهر علماء وایي بلا شک چې په نور ټولنه کې مستې مثالونه ورکړي شریعت په سیاسي چوکاټ کې هغه نه د تطبیق لکه څنګه د غوږی دینی مصادر سیاسي اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا کوم د دین نظام نه هلته خو تپل دی هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغل لکه شل کله د موږ سرنوشت په لاس او دین مهم نه دی او دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا دا ورته مهم زما هدف دا دی چې په نور ټول نړۍ کې په هغه معنا چې اسلام سره کوم وای هغه نظام نشته موږ هیڅ سمپل نه لرو چې اسلامي نظام تشریح مختوي هغه د ټول قواعد کامل مصر کې کوم حکومت د اخوان مسلمین له خوا څو کال مخکې جوړ شو دا اوسنۍ سیاسي سره غلې د په زور باندې په تقدرتا په وکړه غي اوپر نور هیوادونو کې د ستونزې ستا افغانستان د څو قیاس کوي نه په نور هیوادونو باندې اول د پاکستان پورې د موږ مسله او قضیه تړل دا بالکل عقدمندانه ده دا باید څوک وایي چې افغانستان خلک خپل اختیار لري خپل مبارزه کوي د خپل اهداف لپاره نه د چا لپاره اجنډا لرو نه هدف البته موږ غواړو د دې هیواد مؤمنه خزه وي هغه خزه وي چې لکه څنګه د اسلام په صدر کې بیان تیر سي لکه څنګه چې صحابيات تیر سي دا روایت دي هغه مثالونه ورکړي د روایتونو اسلام کړي موږ وایو هغه څه تجارت دلته وو چې حضرت بی خدیجه رضی الله عنها موږ سره موافق وي څنګه نه لرو ولې د هغه چا سره څنګه لرم چې غربي فکر لري هغه امریکایي فکر دلته کول غواړي اروپایي فکر تطبیقول غواړي دغه لپاره کار کوي شل کار دغه ته څنګه غاسته او دغه د هدف لپاره ځان ستړي کړي او افتخار هم کوي چې افتخار نه ده او هیڅ لاس راوړنه نه ده هغه تاسو کړی د هیواد برباد کړي فساد نهادي نه قصب نهادي نه فحشا نهادي نه اوس موږ په کول ستړي دا یو څو ودانۍ جوړول چې تجارانو خپل مټ کړي د تاسو لاس راوړنه نه دي دا هیواد څومره کورونه بمبارسي دي څومره خلک تر بمون لاندې مړ سو تاسو خوشاله ځوان په پارلمان کې ناس چوکۍ ناس او خوشاله ځوان ملر بانکونه چورک اغلا وک کابل بانک ته سقوط ورک نور مسایل وی په خپل تاریخچه دي خلکو نه لګسي پټول غواړي بنا ان موږ د هیواد مالکین یو دا هیواد په هغه طریقه جوړول چې څنګه اسلامي